او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول. په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو فرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل، نو لومړی به په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بېلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هېچاته هم ضرر نشو رسولی. خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاش کې هغوی ورباندې پوهېدلی. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاش کې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو، راینا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ، او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی، که له اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هېڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي. خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي، او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هېروو، د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروایي یوازې د همدې الله ده، او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلن بدله کړي، هغه له سمې لارې نه واوښت. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ، تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حقه خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي، د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته، او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. یهودیان وایي له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وایي له یهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي، همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي، او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي، او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي، ټول د هغه د امر منونکي دي. هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی،
او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږېږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نه شي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړه نه شي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې مې لورغولی او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی او وویرېږئ له هغې ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چا ته یوه ذره په دردو نه خوري، نه به له چا نه فدیه قبوله کړی شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدی شي. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې. نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو چیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځای دی. او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه له موږ نه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی. ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه. زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبل کوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي. مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه. ته لوی بخونکی او رحم کوونکی. او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیتونه واوروي، هغو ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستره کړي. ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې. اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي. هغه داسې و چې کله رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده. پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه. هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی، له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ. او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده؟ د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي.
هغوی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټي هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول